حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وای په مسجد نبوي کې می پلار د ماخستن لمونځ ورکړي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه. اوس دا خو مسله د سړي هم دا وه، خلک هم دا وه. که یو سړی دا ووایي نو څه لرې خبره نه ده چې تقریبا د انسانیت محور د انبیاو څه وروسته هم صحابه دي. بس د انسان اطلاق چې د انبیاو وروسته پر کم انسان کېږي هغه صحابه دي. اصل د انسان مصداق دي. دخل هغو عجیبه زندگی تېروله. هر سړی دې په خپل ګریوان کې وګوري چې زما او ستا زندگی داسې ده که نه ده. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وای پلار میں امیر المؤمنین دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ د ماخستن لمونځ یې ورکړي. مسجد نبوي کې د رسول الله په مسجد کې لمونځ وکړي. صحابو باندې نظر واچوي. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته وایي وای عبدالرحمن خوښه دي ده د عیدګاه پر مځکه باندې کوم ځای چې رسول الله عیدګاه کول، د عیدګاه پر مځکه باندې دلته یوه قافله راغلې ده اړولې دي. درځه چې ما ورته نن پیرداري و چوکیداري وکړو. خوښه دي صحابه. دا د وخت امیر المؤمنین دی. په خپله بنفس نفیس پیره کوي پر مسافرو باندې. اوس موږ د خو که مسجد ته مسافر رالی ټوله کلی تګ وایي میلمه راغلی و ته چا ډوډۍ ورکه کې نه کوه، چا بوتې کور ته کې نه کوي. کوټې موږ عجبه غټې غټې جوړوو خو د میلمه څرک پکې نه لګېږي. چې پوښتنه ځینې وکړي کوټه د څه دپاره جوړه کړې ده؟ د غم شادۍ دپاره یې جوړه کړې، د میلمه دپاره نه ده. او درواغ هم وایي کله چې اوله ورځ یې خښته اږدي وایي دا میلمستون دی که نه. دا کوټه جوړون د میلمنو دپاره. میلمنې دې څونه پکې خورولي دي که نه. میلمه غریب خو د مسجد میلمه وي، پر مسجد تاوان وي که نه. مسافر که رالی او پر مسجد تاوان. هغه عجیبه خلک وکړه. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روان سو سره چې ورغلو وګرځېدو ګرده قافله مې وکته. قافلې اړولې دي راغلې ده دلته. ما ته وایي چې دواړه پیره کوو نو داسې چل به وکړو. یو ګړی به زه ولاړ یم پیره به کوم ته لمونځ کوه او بیا به بیا ته ولاړ یې بیا به زه لمونځ کوم. دا امیر المؤمنین دی. زموږ خو یو عجبه اصطلاح ده، الله رب العزت دې موږ معاف کړي. د شپې تهجد خو د اکثرو زده نه دی، اکثرو خلکو نه دی. او امام بخاری رحمه الله دونه باب لګولی دی کتاب التهجد. بسم الله الرحمن الرحیم باب التهجد. یاره په دې عنوان اجدي امام بخاری کتاب التهجد. بیا یې وروسته اجدي بسم الله الرحمن الرحیم باب التهجد. اوس دلته به سړی دغه خلکو څه څه ګیله کوي چې بعضې ملایان پکې تهجد نه کوي، بعضې طالبان پکې تهجد نه کوي، بعضې مجاهدین پکې تهجد نه کوي، بعضې هغه خلک چې ځان ته څه صوفیان وایي هغه هم پکې نه کوي. عام خلک بیا د کومې خواوو کې غریبانان د هغو خو زده نه دی ګر سره تهجد پېژني اعلانه چې تهجد وایي څه. او تهجد هغه لمونځ دی چې په اسلام کې اولنی فرض شوی تهجد دی. اولنی دا پر فرضیت یې وروسته منسوخ شو. حضرت امیر المؤمنین ورته وایي چې څه حصه تاسو لمونځ کوئ زه به پیره کوم، بیا څه حصه به زه لمونځ کوم تاسو به پیره کوئ. تا یې صحیح د لمونځ شروع شو.
حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ وایي د قافلې د خوا څخه د یو ماشوم ژړا راغله، ماشوم ژاړي. عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ خپل مانځه ولاړ دي، وایي امیر المؤمنین ورغلی، اخواته چې ښه ورنږدې سو، هغه زنانې ته یې ویل ول دا ماشوم د ایمن کمې ژړوه. بیرته واپس راغی، بیا ګړی د دې ناستو بیا ماشوم وژړل، بیا ورغلی، ورته وایي چې خوره دا ماشوم د ایمن کمې ژړوه داغلی. خیر د ده وار سو د لمانځه، لمونځ یې کوئ چې لمونځ یې پای ته رسوي، ماشوم بیا بغاري کې. دلته د سهار وخت هم نږدې سو، بیا ورغلی. چې ورغلی دې وار یې یو لفظ ور زیات کړي، ول زما ګمان دا دی، زما خیال دا دی ښه مور نه یې. ولې ماشوم ژړی؟ ولې ژړی؟ پر څه شی ژړی؟ ایمان یې که بیده یې ارام یې که ماشوم؟ ګوره خپله رایه ښکاره کوي، زما ګمان دا دی، زما خیال دا دی چې ښه مور نه یې، الله دې ښه مور که. ماشوم مه ژړوه، مې په تکلیف کوه، ایمان یې که. دا د وخت امیر المؤمنین دی. دوم وار یې پوښتنه ځینې وکړه، خوره ژاړې ولې؟ او دا خو کوچنی دی، پکې باندې امنیږي، ته یې ورکړه. ته یې سړیه څوک یې چې دا دریم وار دی، شپه دې ټوله را باندې ووهله، راسې بیا و ماشوم مه ژړوه. بیا اخر دې راته ویل چې عقیده مې دا ده، ګمان مې دا دی چې ښه مور نه یې. څوک یې چې ځې وراځې؟ زما سره د ماشوم پوښتنه کوي. اوس دې بیا دا پوښتنه هم راسه وکړه چې ته یې ولې نه ورکوې؟ ته یې ورکړه، دا خو وړوکی کوچنی ماشوم دی، دا کوچني هلک ته یې ورکړه. وایي ته یې ځکه نه ورکومه چې زه غواړم چې دا ماشوم د تیسه پرېږدم. حضرت امیر المؤمنین نه یې پېژني، عمر فاروق